مولانا صاحب په رد مظالم کې آیا دغه ممکنه ده چې مثال په تور باندې زه د چا پور وړی یم، اوس په ما باندې دغه لازمه ده چې زه رد مظالم وکړم، فقراو ته ورکړم، خو زما خپل بچي یا زما میرمن چې کومه ده هغه خپله یعنی فقیران یو مونږ، آیا زه کولی شم چې دغه کوم پور په ما باندې راغلی د خپلو بچو ته ورکړم، رد مظالم وکړم؟ رد مظالم کې هغو کسانو ته څه د انسان باندې واجب دی د هغوی خرچه ورکړي. مثلا د انسان مور پلار او فرزندان دي، لوڼې زمن دي او د دې کومه زوجه د میرمنه ده، هغوی ته انسان د رد مظالم نشي ورکولی، حتی که هغوی کې د فقر شرط پکې موجود وي، یعنی د انسان زمن دي هغه فقیران دي، نو هغوی ته د رد مظالم نشي ورکولی. البته که چېرې دغه کس خپله مړ شي، یعنی څوک چې پور وړی وي او رد مظالم په کار دی ورکړي، خپله مړ شي. کم کسان چې په د دې ژوند کې واجب النفقه وو، د دې ژوند کې هغه فقرا او غریبانو، اوس چې کله د خپله مړ شي نه هغه رد مظالم د دې باندې چې واجب ورکړي، هغه پیسې د دې زمنو ته لونو ته واجب النفق کسانو ته ورکوی شي، د مرګ نه پس صرف د مرګ نه پس ورکوی شي، او هغه ژوندون پورې نه دی جایز، نه هغه به د دې کم میراث دی، بله د دې کم ارث دی، میراث دی، میراث نه به وبسي کنه، واجب دی. بالکل. نو مغه پیسې د دې اولادو ته د دې زامنو وغیره ته چې په د دې ژوند کې ورکوله جایزه نه وه، د هغه ژوند نه وروسته اوس ورکوی شي، څه مشکل نشته. د میراث تقسیمولې نه مخکې پکار دی ادا شي، او د میراث نه مخکې دی ټول وروسته پروګرامو کې عرض کوو چې پورونه څومره دي هغه میراث نه مخکې دي.